ګرانو کتونکو نورو ویډیوګانو لپاره لاندې سرې بټنې باندې کلیک وکړئ، یعنی زما چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره په ګنګړي باندې هم کلیک وکړئ ترڅو د نوي ویډیوګانو خبرتیا تاسو ته په اسانۍ سره درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو ملګرو، نن درته د بلې ویډیو سره حاضر یم. هغه ویډیو ده څنګه کولی شو چې موږ د موبایل د بیټري ټایمینګ زیات کړی شو. کله چې موږ انټرنیټ استعمالوو نو بیټري ډېر زر ختمیږي. نو دې دپاره موږ سره یو څو طریقې دي. که هغه موږ خپل موبایل کې اپلای کړو نو انشاءالله موږ به د چارج د کمیدو سره مخامخ نشو. نو دې دپاره اول آپشن دا ده چې دلته تاسو کتای شئ هلته اټو برایټنس راځي. په دغه دا باید موږ آن کړو. ما مخکې آن کړی دا اوس مې بیرته آف که دا موږ آن کړو نو بیا چې موږ چېرته تیاره ته ځو نو دا برایټنس به کمیږي او چېرته چې باندې لمر ته وځو نو دا برایټنس زیاتیږي. نو دې سره موږ کولی شو چې د خپل موبایل بیټري ټایمینګ زیات کړی شو او ډېر وخت د بیټري ټایمینګ وکړی شي. نو بل طریقه دا ده چې موږ په ورځ کې باید موږ 10 منټه یا 15 منټه خپل موبایل بالکل بند کړو. دې سره د بیټري ټایمینګ زیاتیږي او د بیټري کومه کیپاسټي یا ظرفیت چې ده هغه مو سره نه خرابیږي. نو په دې ذریعه باندې موږ خپل د موبایل چارجینګ زیاتولی شو. راځئ دریم ټریک هغه دی چې موږ به لاړ شو سیټینګ ته چې راغلو نو دلته به ډیټا یوزیج باندې کلیک وکړو. نو دلته تاسو ته هغه اپلیکیشن ښکاره کیږي چې په موبایل کې آن وي، بیک ګراوند باندې چلیږي. نو که دغه موږ کوم اپلیکیشن چې موږ ته نه دی پکار یا موږ یې نه استعمالو هغه باید موږ آف کړو. او دې سره زموږ د موبایل امبیانې هم بچت کیږي، یعنې مطلب موږ یې سیف کولی شو. نو ورسره د موبایل چارجینګ هم زر نه ختمیږي. اوس موږ دلته فیسبوک استعمالو دا به پرېږدو، ګوګل پلی سټور دا به پرېږدو. اوس ما دلته یو سی براوزر را ډاونلوډ کړی. که دا زه آف کړمه دلته راشي ریسټریکټ بیک ګراوند ډیټا، یعنې مطلب ډیټا بیک ګراوند سره باید موږ هغه نه کړو، دا آف کړو. دې سره به زموږ ډیټا هم بچت شي او ورسره د موبایل چارج ټایمینګ به هم زیات شي. چې دا موږ آن کړو نو دې سره به دا آف شي. او که وغواړو دا مسنجر که وغواړو دا هم آف کولی شو هغه وخت کې چې موږ نه استعمالو. یوټیوب موږ دا یوټیوب استعمالو دا نه هغه کوو. ګوګل کروم دا براوزر چې دا هم ډېر ډیټا استعمالوي او ورسره د موبایل چارج هم ډېر زر ختمیږي. نو دا هم باید موږ آف کړو. هغه اپلیکیشن چې تاسو نه خوښ یا استعمالوئ نه هغه ټول باید موږ آف کړو. نو دې سره موږ کولی شو چې د موبایل او د امبیانو بچت وکړو. نو انشاءالله که تاسو دا طریقې اپلای کړئ تاسو به د چارج د کمیدو سره مخامخ نشئ. او که ویډیو هم خوښه شوي نو زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او کمنټ وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.